جلال آباد ښاریان د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو د نرخونو په لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي هټیوال او سوداګر باید روژه کې د نورو وختونو په پرتله نرخونه راکم کړي، خو په وینای برعکس دوی په نرخونو کې لوړوالی راولي. روزي نه مخکې چې په مثال یو شی په 10 وای اوس په 60 باید یو په 2 ګراني ښه زیاته. د روژې په راتګ سره زیاتره شیونه لکه غوړي شو، اوړه شو، همداسې نور شیونه خوراکي توکي څه اندازه ټیټ شوي. نو هر یو شی مطلب کوم شی 100 روپۍ ګران شوی، کوم 10 روپۍ ګران شوی، کوم 15 روپۍ ګران شوی. څوک یې پوښتنه نه کوي، در سړي خپله خوښه ده چې په څو یې خرڅوي په هغې یې خرڅوي. دوی له ښاروالۍ غوښتنه کوي چې د نور وختونو په پرتله دې روژه کې ډېر د نرخونو کنټرول ته پاملرنه وکړي. چې هر شي ته ګورې چا ولاکه ورته د غریب سړي وسه نه کېږي چې ویلي د غریبۍ ته وګوره ولاکه یو شی هم په خپل حال پاتې هر څه جګ دي، هر شی قیمته شوی، یوازې اوړه نه، یوازې غوړ نه، همداسې میوه خو هېڅوک نشي خوړی. ننګرهاریان خو بیخي خوړلی نه شي چون غون غریبانان دي. ښاروالي والا باید معذب شي، دا باید کنټرول کړي چې دا نرخ باید ټیټه شي. یمون فرض په تقدیر 300 روپۍ د ورځې کار کوو، د ورځې 2000 یمون د کور خرچه ده، 2015 روپۍ باید نقدنامه دوی ته ورکړي. ټول خلک 200 روپۍ 100 روپۍ ګټي، په هغې ترکاري نشي اخیستلی او هر شي ته د خپله مخه کړي. نو ټول نه خواهش کوم، حکومت نه هم خواهش کوم چې دا هر څه د پارځاني کوي او کنټرول دې راولي. د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین بیا د نرخونو لوړېدل مني، خو وایي دې برخې ته یو ځانګړی کمیسیون ټاکلی تر څو وخت په وخت په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول او وڅاري. جلال آباد ښاروالۍ په دې هڅه کې ده تر څو په ښار کې د نرخونو کنټرول رامنځته کړي، خو همدغه ستونزه افغانستان شموله ده او بل په لوړه کچه باندې دغه ستونزه موجوده ده. په دې کې مسؤلین لګیا دي تر څو دغه ستونزه حل کړي. ښاریان وایي که څه هم اوس افغانۍ د ډالر په مقابل کې په عادي شکل په خپل ځای ولاړه ده، خو بیا هم سوداګر او هټیوال د توکو نرخونه ورځ په ورځ لوړوي.